دې رانه وخوړه لونګ ځواني مرګه غنم غوندې ریبې مې غنم رنګ ځواني مرګه ځواني دې ملنګه دوه که دوه ګټې دې وکړې یو د خیر ټول کړو او بل دې وکړه که وکړه دیدنونه یو کارونه ډېر خراب شوي دې ورځو کې یاره جانانه ته خو داسې نه وې د چا خبرې ای وروره خیرات دي د خدای په نامه یو لسګون شلګون در سره یې دالته یې واچوه وروره وروره زه په خپله مزدور کار سړی یم او تمامه ورځ کراچي چلوم کور مې په کرایه ده واله واله بچي راپخاله دي دې ته ګوره د ورځې څو روپۍ اخلي ګوره د ورځې یو نیم سل روپۍ ګټم کراچي چلوم بازار کې هغه هم کله ترافیک را تېله ورکوي کله پولیس والا را تېله ورکوي دغه ورځ دې تېرېږي نو څه وکړو ته لیونی یې چې په یو نیم سل کار کوې راشه ورور سره د کار وکړه 500 څه درکوم د ورځې وروره والا په دې کار کې شرمېږم ځه ځه شرمېږم ځه ته ورک شه ته والا عجیب سړی که نه ته سوالګر یې که بدماش ځه ځه تېل مه ورکوه سوالګري و را بشیره بشیره ای وروره د خدای په نامه که یو لسګون شلګون در سره یې وروره زرګون 500 در سره یې دا درې ورځې کېږي ډوډۍ مې نه ده خوړلې ډېر تکه او پرچه یم خراب یم ما سره لږ مرسته او کومک وکړه خیر ده ای وروره یو خو تا د دې سوال نه خلا نه شو هر ځای ته چې راځو تا به یو پټک اچولی وي ورور لږه ګزاره کوئ دا تاسو چیرې راخځي دي ځای په ځای به تاسو ناست وئ خو ګوره چې بیا خبرې ونه کړي را سره او غږ هم را باندې ونه کړي زه اوس یو لسګون در کوم واله واخله ده ای ورورې دې ځوانۍ ته دې وګوره دې یو لسګون ته دې ګوره مخکې به دې 500 زرګون سلګون راکوو او اوس لسګون راکوې ولا دا خو بیخي ناجایزه ده دا نو چې شی ده خیر ده یو سلګون یو زرګون خو را یو 500 را خیر ده ګزاره وکړه ای وروره اوس خو مې چې واده وکړو مخکې مې واده نه و دا غمونه به نو اوس درته وایي چې ګوډه نشته چای نشته بوره نشته کم از کم 12 لوڼه زامن مې دي خیر ده وروره ته په دې لسګون باندې اوس ګزاره وکړه چې کله مالداره شوم بیا به ډېرې در کوم هغه شان دي ځه وروره ځه وروره تاسو سوالګر یې که بدماشان یې خو چې نشته که نه خبرې مه کوه زه اعصاب مه خرابوه بدماش دغه ده زمونږ